له صبره تر صیانته د اسلامي امارت د دفاعي او امنیتي تګلارو انعکاس. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ څرګندونو په کابل کې په یوه مطبوعاتي ناسته کې د اسلامي امارت د امنیتي ډیپلوماتیک او دفاعي تګلارو روښانه انځور وړاندې کړ. په دې رسمي دریځ کې د اسلامي امارت د داخلي امنیت او سیمه ییزو اړیکو په ځانګړې توګه د پاکستان په اړه څو بنسټیز اصول په څرګنده توګه څرګند شول. دا تحلیل د اوروج د څېړنیزې او نشراتي ادارې لخوا چمتو شوی څو د اسلامي امارت د امنیتي او سیمه ییزو سیاستونو مختلف اړخونه وڅېړي. لومړی د دې ټینګار چې امنیت د ټول افغانستان په کچه تر بشپړ کنټرول لاندې دی څرګندونه کوي چې اسلامي امارت د خپل امنیتي تګلارو په مټ د هیواد ثبات او نظم ټینګ کړی دی. د اوروج د څېړنیزې او نشراتي ادارې د ارزونې له مخې د اسلامي امارت د منظم امنیتي او استخباراتي ځواکونو په وسیله توانېدلی چې کورني ګواښونه مهار کړي او هر ډول ګډوډي او بې ثباتۍ مخه ونیسي. دا لاسته راوړنه په داسې حال کې ترسره شوې چې ځینې بهرنۍ کړۍ او رسنۍ هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي، خو د اوروج د ادارې د تحلیل له مخې د میداني واقعیتونو پر بنسټ نظم او د قانون حاکمیت په ټول هیواد کې ټینګ شوی دی. دوهم، مجاهد د فتنې مرکزونه د شتون په اړه په پاکستان کې او د هغه هیواد د نظامي جوړښت د ځینو مغرضو کړیو رول ته په اشاره د اسلامي امارت روښانه تګلاره د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې څرګنده کړه. د اوروج د ادارې د موندنو له مخې دا دریځ د اسلامي امارت د جدیت څرګندونه کوي چې د افغانستان له پولو دفاع او د دې نظام سرې کرښې دي. اسلامي امارت ټینګار کوي چې د افغانستان امنیت د هیڅ هیواد یا ډلې د لاسوهنې وړ نه دی او هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د خپل هیواد له خاورې څخه در افغانستان په ضد فعالیتونه ترسره کړي. دریم، د مجاهد هغه خبرداری چې هیڅ تیری به بې ځوابه پاتې نشي. د اوروج د څېړنیزې ادارې په باور د اسلامي امارت د دفاعي او ملي سیاست څرګند ترجمان دی. افغانستان د خپلواک هیواد په توګه د هر ډول تجاوز پر وړاندې که هغه پوځي وي که د خاورې یا فضایي حریم سرغړونه مشروع غبرګون ښیي. د اوروج اداره ټینګار کوي چې زیات صبر د دښمن د جرأت سبب کیږي نو فعاله دفاع د افغانستان د امنیتي تګلارو بنسټیز اصل دی. څلورم، مجاهد د داعش خراسان د ځینو مشرانو نومونه واخیستل او د هغوی د فعالیتونو د شتون په اړه د پاکستان خاورې ته اشاره وکړه او له پاکستان څخه یې د جدي اقدام غوښتنه وکړه. د اوروج د څېړنیزې ادارې په وینا دا دریځ د اسلامي امارت د سیمه ییزې او ډیپلوماتیکې تګلارې برخه ده چې د سوله ییزې همزیستي او متقابل احترام پر اصل ولاړه ده. دا دریځ د دښمنۍ له مخې نه بلکې د رښتینې همکارۍ او ګډې امنیتي دایرې د پیاوړتیا له نظره وړاندې شوی دی. پنځم، دا څرګندونې د اسلامي امارت د عمومي سیمه ییزې او نړیوال سیاست په چوکاټ کې ځای لري چې پر درې بنسټونو ولاړې دي: خپلواکي، نه مداخله او د یو ځای ګټو پر بنسټ همکاري. د اوروج د ادارې په تحلیل کې راغلي چې اسلامي امارت د هیڅ ګاونډي هیواد سره د شخړې غوښتونکی نه دی خو هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان ملي حاکمیت، امنیت او ملي یووالی تر ګواښ لاندې راولي. پایله: د وروستۍ مطبوعاتي ناستې څرګندونې باید د افغانستان د دولت د بهرنیو ګواښونو پر وړاندې د رسمي تګلارې د اعلان په توګه وګڼل شي. د اوروج د څېړنیز او نشراتي ادارې وروستی تحلیل ښیي چې اسلامي امارت سره له دې چې د خپل دفاعي ځواک او حاکمیت پر څرګندولو ټینګار کوي لا هم د سیمه ییزې همکارۍ، تفاهم او د ګاونډیانو سره د خبرو اترو پر اصول وفادار پاتې دی. د دې سیاست وروستۍ موخه دا ده چې افغانستان د یو خپلواک، امن او باثباته هیواد په توګه په سیمه کې وپیژندل شي، نه دا چې د نورو د سیالۍ او ورانکارۍ ډګر وګرځي.